السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته په خارج ملکونو کې لکه یورپ او امریکا او چین وغیره بعضې نور هیوادونه هغوی پلاستیکي نانځکې جوړې کړي دي چې بعضې خلک د دې څخه جنسي خواهشات پوره کوي. په شریعت کې د دې حکم څنګه دی؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، په قرآن عظیم الشان کې راغلي چې تاسې د خپلو منکوحو څخه د خپلو هغو ښځو څخه خواهش پوره کوئ چې په نکاح مو اخیستي، یا دا چې په هغه دور کې مینځې وې، د ضرورت په وخت کې د مینځو څخه خپل ضرورت او خواهش پوره کړي. د دې څخه ما سوا نورې ټولې طریقې چې انسان د خپل خواهش ورسره پوره کوي، هغه که هره طریقه شرعاً ناجایز ده. دغه پلاستیکي نانځکې یا د بعضې خلکو په اصطلاح پلاستیکي ناوکۍ چې هغه داسې مصنوعي ډول جوړې سوي وي، د دې څخه خپل خواهش پوره کول دا شرعاً ناجایز ده او په شریعت کې هیڅ جواز نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.